دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته په مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید السلام علیکم هیوادوالو هیله منم چې ټول ښه اوسئ لکه څرنګه تاسو ته بهتره معلومات دی او خبرېږئ دا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د مزار درې هغه کلی دی چې په مکمل ډول له منځه تللی تاسو ماشاءالله د ښایسته ښکلا او منظره ګورئ چې څومره په زړه پورې ښکاري موږ هم تاسو لپاره د افغان ځواکونو په ملګه دغه انځور له هوا څخه واخیسته او تاسو ګورئ چې دلته یې څومره تلفات اړولي دي اوس هم زموږ ډېری هېوادوال دلته تر خاورو لاندې دي جسدونه یې ورک دي او زخمیان هم پراته دي دغه منظرې تاسو ګورئ چې ماشاءالله څومره په زړه پورې دي خو یوې قوي او خطرناکه زلزلې دا هر څه په بل مخ اړولي دلته یوازې اوس خاورې پرتې دي او انسانان ورڅخه لاندې پراته دي دغه نو یو ستر ناورین دی چې زه یې د بیانولو هیڅ تاب او انرژي نه لرم ستاسو ته یې بیان کړم ځکه دومره شهیدان دومره زخمیان پراته دي چې سړي څخه د خبرو هغه توان هم له منځه وړي خدایا ستا دی بندگان د بې وسه افغانان خدایا ستا دی بندگان د بې وسه افغانان بې له تا یې بل څوک نشته چې پرې وکړي شفقت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت خوشحالي او په غمونو به مې غورځي په ودونو خوشحالي او په غمونو به مې غورځي په ودونو ربا ته د هر دښمن په نصیب کړه زلالت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت